کوم ځای نه به خوشحالي راشي بیا زه او ته موږ په خوشحالیانو پسې ګرځو خوشحالي به خاورې ما ورته وینو چې موږ د خوشحالۍ لار پرېښودې ده او په دې سلیري شو ګنټو کې یو څو منټه سړی الله له نشي ورکولی بیا درته تپوس کې یاره ژوند بس برکتي ژوند به الله موږ ته څنګه نصیب کړي د افسوس خبره ده سړی حیران شي چې موږ ته صرف په دې دومره لوی دین کې صرف لمونځ پاتې شوی خبره زما غلطه که صحیح صرف لمونځ کول هغه هم صحیح نه کوو پاتې شو زکات خیر خیریت دی روجې نفلي خیر خیریت دی علم خیر خیریت دی ذکر و اذکار خیر خیریت دی هر عمل چې ته سیټ دی پاتې سړي ستا ژوند زه چې منزل ځم جومات که د هغې مې د نم صحیح تپوس وکړو هغه هم په ټیم نشته هغې کې هم اطمینان نشته هغې کې هم سکون نشته هغه هم په صحیح طریقه نه دی هغه هم په ټیم نه دی هغه هم کله په جومات کې او کله بهر او کله په کور کې او کله په لاره کې او کله پاتې شو او کله پاتې نه شو کوم ځای نه به خوشحالي راشي بیا زه او ته موږ په خوشحالیانو پسې ګرځو خوشحالي به خاورې ما ورته وینو چې موږ د خوشحالۍ لار پرېښودې ده سهار چې او ماښام شي په دنیا پسې منډې او مزدوري او کت او بر او دیاړي او کمپني او ډریوري او دکه کیسې سهار او ماښام او په دې سلیري شو ګنټو کې یو څو منټه سړی الله له نشي ورکولی بیا درته تپوس کې یاره ژوند بس برکتي ژوند به الله موږ ته څنګه نصیب کړي برکتي ژوند دا دی چې ته نیکو اعمالو له زور ورکړي چې ته عباداتو له زور ورکړي بیا ګوره چې د ژوند یې الله د خوشحالیانو نه ډکوي او که نه ډکوي پنځمه خبره د برکتي ژوند دپاره او د ښایسته ژوند دپاره هغه دا ده د خپلوانو سره خپلولي ساتل او د خلکو سره ښایسته اخلاق ساتل چې کله اخلاقي وي د خپلوانو تپوس دې کوو ملګرتیا دې کوله خلکو سره د خلکو سره دې منډې والي د خلکو په مصیبتونو کې ودرېدې مېلمستیا دې د خلکو کوله د خلکو نه یې د غمونو بوج کمو چې څو پورې دا صفات پتا کي الله به تعالی برکتي ژوند درکوي چېرته به دې الله نه خرابوي چېرته به دې الله نه خرابوي چې کله ته د نورو مؤمنانو سره ودرېږي چې دوی خراب نه شي دا ډېر ګران کار دی درته زه ووایم دا کار څه دی ګران کار دی هسې په خوله باندې خو ویل اسان دي د خلکو سره ښایسته اخلاق د هر چا سره په غم او مصیبت کې ودرېده د خپلوانو تپوسونه کول ملګرتیا کول د مؤمنانو سره اکرام کول د مؤمن دا ډېر ګران کار دی خو اسان دی د هغه چا دپاره چې چاته الله اسان کړي نو ګران کار دی حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دا حدیث دی من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره څوک چې دا غواړي چې رزق یې پراخه شي او ژوند ور الله اوږد برکتي ژوند ورکړي دا موږ ټول غواړو پراخه رزق زه هم غواړم ته یې هم غواړې برکتي اوږد ژوند زه هم غواړم ته یې هم غواړې پیغمبر ته د طریقه ښایي وی که څوک د دوه خبرې غواړي فلیصل رحمه تیری د خپلوانو سره خپلولي ساتي او دا خبرې بس ما ختمه کړې ده او زه تپوس نه کوم د هغه او زه د خواله نه ځم او د سره مې ختمه او د هغه سره مې ختمه او د عمر له سپېره ګرځي دا سړی عمر له سپېره ګرځي